بیا قرآن کریم دا قانون دی. قرآن غرض دا نه دی تراو کې خو زیات نه زیات قرآن اوریدل سنت دي، که چا وانه اوریدل نو کافر کیږي نه پی. ٹھیک شو؟ قرآن قانون دی. د قرآن شریف ختم په دې جمعات کې په تراو کې تاسو حافظ سے پسې اوریدل او ډمبنای بسم الله درته په الحمد ویل. اوس دې الحمد کې یو څو خبرې سره کوو بس بیا بس کوم. دا لفظ حمد چې دی دا د چا د تعریف د پاره په عربي دنیا کې دینه اوچت لفظ بل نشتا. ما په خبرو پوهیږئ هغه د دې ټول کائنات دا دستور دی چې تعریف همیشه د حسن کیږي. د بدرنګ شي څوک تعریف نه کوي که کوي؟ ها جی اسوم چې یو سړی بدرنګي څوک دا وایي چې دا ډېر ښایسته دی. د بدرنګ شي څوک تعریف نه کوي. تعریف همیشه د ښایسته څیز کی. او بیا چې څومره حسن اوچتی نو دومره د تعریف الفاظ اوچت. پلانې سړی ښایسته دی دا لږ مدم لفظ دی. پلانې سړی ډېر ښایسته دی دا لږ هغه نه تیز دی. پلانې سړی ډېر ښایسته دی یعنی دا ورپسې د هغه نه څه دی هغه نه تیز دی. فلانی سړی د حسن مثال نشتا. دا بیا د تعریف په الفاظو کې انتہا ده. ٹھیک شو؟ نو تعریف د حسن کیږي او چې حسن څومره زیاتی نو عمره هغه لفظ تیز وي. نو لفظ حمد دا دومره تیز لفظ دی په تعریف کې د چا چې دینه تیز لفظ بل نشته. مولانا ابوالکلام آزاد رحمت الله علیه د دې الحمد په تفسیر کې لیکلي چې همیشه د پاره لفظ حمد نگاه د عشق دا او نگاه د عشق چې دا همیشه د پاره په حسن پریوزي. نو هغه الفاظ دادي چې جہاں حسن موجود ہو تو وہاں نگاہ عشق کیوں نہ ہو. چرته چې حسن وی نو الته به نگاه د عشق ولی نه. اوس په دې چې د الله نه زیات خسته سوکشتا. قرآن وی صبغة الله ومن احسن من الله صبغه. د الله نه زیات خسته بل څوک دی. اوس په دې کائنات کې چې څومره حسنونه تاسو ګورئ دا حسن په حقیقت کې د خدای دی. کله یو سړی مخ خستای نو دا د الله حسن دی د په دې مخ کې خېده. کله یو سړی سترګې خستای دا د الله حسن دی د په سترګو کې خېده. کله یو سړی خبره خستای دا د الله حسن دی د په خبرو کې خېده.
کدی یو سړی قد قامت خستای دا د الله حسن دے د په قد و قامت کې خیر. مولانا روم وی حسن خیش از روی خوبان آشکارا کر دئی. حسن خیش از روی خوبان آشکارا کر دئی. باز بچشم عاشقان خود را تماشا کر دئی. حسن خیش اے اللہ دا خپل حسن دے از روی خوبان آشکارا کر دئی. حسن ستا دے خود معشوقو پا دے مخ کے دے خکارا کرے. کداغے ننگی خیستہ دی کداغے دے چہرے بناوٹ خیستہ دے کداغے سترگے خیستہ دی دستا حسن. نو د دې خوبانو په مخ کې حسن ستا دے او تا پکې خېلې او بیا دې څه چل کړي دے. باز بچشم عاشقان خود را تماشا کر دئی. بیا دې د عاشقانو پسترګو اے اللہ د ځان نه تماشا جوړه کړي ده. کم خسته مخ باندې چې څوک مین شي دا په حقیقت کې په خدای مینی. تاسو خیال را مولانا روم وی چې مجنون د شپې ناستو چغې واله چې یا الله اسچرا نامم تو مجنون کر دئی. خدا دا زمانم دے یعنی لیونے ولی خدا عشق لیلا بادلم چون کر دئی. او د لیلا عشق دی بیا زما پسینہ کی ولی چولے دی. نو آواز ورتاو شو ہاتی فضا غیب آمد مرد غریب لا جرم غم ہاتورا کردم نصیب. غیبی آواز ورتاو شو چا سڑیا غریبا داستان آمہ میں مجنون ولی خیدا او د لیلا مینا میں بیاستا پزڑکی ولی چولے دا. کاری لیلا نیس ای کاری مناس حسن لیلا عکس انوار مناس. دا د لیلا کار نہ دے دا زما کار دے. د لیلا حسن دے چې دے دا زما د نور عکس تے داغه په مخ کې. نو مجنون ته په حقیقت کې په ما معنی په لیلا معنی نه. بیا ورته आवाज وشو چې داستا نامه می مجنون زکه یې خدا چې ته په خوب کې لیلا आवाज وکې نو دا مالا مزه راکړه. ځکه چې ته لیلا आवाज وکې نو دا په حقیقت کې لیلا نه دا په حقیقت کې الله ای.